بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. نن ډیزاین ته وایو. ګوري متن لیکو. اول دا متن ټول انتخابوم. متن انتخاب شو. دلته اول څه ده؟ دمز ده. دمز شکلون ته وایي، د متن شکل ته وایي. متن څه رقم شکل ولري؟ ګوره هر یو څه باندې موضوع راځي، شکلونه د متن تغییرېږي. پکې دغسې څه کېږي؟ هر یو تغییرېږي. تر مثال زه وایم دا راغلی، دا رقم څه شو؟ دا تغییر شو. او دلته څه ده؟ د دې فارمټ د دا سټایلونه دي، یعنی کوم فارمټ کوم دمز راغی د همغه دمز مربوط نور دلته سټایلونه دي. کوی چې دنه مستفاده. ګوره ټایټل ده که نه؟ داسې ده غټ دا وړکی دا ټول سټایلونه دلته دې باندې کلیک وکړه، نور ټول سټایلونه راځي دلته. دا ټول سټایلونه دي. دمز ته راځو. کته چې ده ریسیټ ټو دمز فرام ټمپلیټ. چې کله دا ریسیټ باندې کلیک وکړي، هغه کوم اصلي ټمپلیټ اولنی څه ده هغه ته بیرته ریسیټ کېږي، هماغسې جوړېږي. ګوره یو انتخاب کړی، ریسیټ که بیرته چې شو اولنی حالت ته راغی. دا انتخاب کړه. براوز فار دمز بل چې ده چې کله ته فلش کې یا خپله دننه کمپیوټر کې کوم بل دمز ولرې، تیار جوړ شوي دمزونه یي، ته هغه ولرې، دې باندې کلیک وکړه، اتومات راواخله خپل کمپیوټر کې چېرته یي. ګوره دا د دمز هغه علامه ده. دلته د دمز یي، هغه دمز راواخله، کوی چې هغه هم ته استفاده وکړې، دلته وکاروئ. او بل څه د سیف کرنټ دمز. که ته دلته یو دمز جوړ کړې که نه، ګوره دا یو دې ته یو رنګ ورکړه. تر مثال دلته یو رنګ ورکړي، رنګ ورکوي، یو سټایل ورکوي. دلته دی چې نه تر مثال ټایم نیو رومان ده، ته غواړې چې دغه دمز تا سره سیف سي. دلته ور باندې کلیک وکړه، سیف کرنټ دمز. ها د چې په نوم دغه دا یو دمز ده چې سو هلته سیف سو. دا دمز سیف سو. بیا بله ورځ هلته مونږ او تاسو ویلې که نه چې براوز فار دمز. دمز لپاره ته څه کوې؟ ته براوز کوې. دلته بیا راځې، هغه دمز ته رااخلې، بېرته هغه نه ته استفاده کوې. بل دا خو سټایلونه دي. تاسو ته ویل دا څه دي؟ دا سټایلونه دي. کوی چې دلته ریسیټ ټو د ډیفالټ سټایل سیټ. ګوره چې کله دې باندې کلیک وکړي، دا کوم سټایل ستا جوړ کړی دا د دایم لپاره دا جوړېږي. چې کله ته کمپیوټر خلاصوي، ورډ پروګرام خلاصوي، دا اتومات راځي همدغه دمز همدغه شکل تا سره. او سیف از ا نیو سټایل سیټ. کوی چې یو بل نوی سټایل د نوي سټایل په حیث هم دا در سره سیف که دلته تا سره موجود دي. بل راځو بل کلر. کلر رنګونه دي. ګوره دا رنګ شته ده، په دې رنګ باندې دا تاثیر نه کوي. اوس دا په کوم رنګونو؟ تیز رنګو باندې تاثیر نه کوي. دا به سره واخلې چې یو خیره رنګ به ورکړي. دلته راځو په مثال دغسې یو خیره دغه رنګ به ورکړو. ګوره لږ غوندې داسې خیره رنګ ده. دا خیره رنګ دا دلته راسه ډیزاین ته. ډیزاین دلته رنګو باندې ګوره هر یو تغییرات راځي، رنګونه تغییرېږي. څه کېږي؟ د ټول دمز رنګ تغییرېږي. په دا څومره دمز څه ده دلته. او کسټم کلر څه ده؟ کوی چې دلته ته خپله د خپل په زړه کلر ورته ګوره کوم کلر ده، دا سور کلر ورته جوړ کړه، دا بل لکه دا رقم، دا بل دا رقم ورته جوړ کړه، دا بل دا رقم رنګ ورکړه. دلته ته خپله ورته جوړوه. دا سیف که دلته سیف کېږي. چېرته راغی؟ ګوره دلته کسټم په دې اول کې راغی. دا چې ده دا نور کلرې دي. دا یې تا کسټم کلر ده ستا جوړ کړی ده، دغسې کلر راځي. یعنې دلته کوی چې کسټم ته خپله د خپل په زړه هم کلر ورته جوړ کړي. راځو دا متن انتخابوو. ټول کنټرول ای. دلته یو تیز رنګ ورکوو، بیرته تور رنګ ورکوو. راځو ډیزاین ته. بل فنټس ده. فنټ کوی چې دې فنټ چینج کړو. فنټ مونږ تاسو چېرته ویلې دا هوم ټپ کې. دلته دا فنټ ده. دا شکلونه چې دلته ته چینجوی سي، هلته دا فنټ او دلته ډیزاین کې دا فنټ. دواړه یو خبره ده، فرق نشته پکې. دواړه ماغه فنټ دلته هم چینجوی سي، هلته هم چینجوی سي. او دې سره دلته چې فنټ چینج کې دا سټایلونه ورسره چینجېږي. ښه ګوره دلته شکلونه څه کېږي؟ ټول ورسره چینجېږي. بل پاراګراف سپیسینګ ده. ګورې پاراګراف سپیسینګ هم موږ تاسو دلته ویلی وو. ښه دا ګوره پاراګراف سپیسینګ، دا سپیسینګ سپیس راوړي وو. دلته دا وګوره ډیزاین کې دلته هم پاراګراف کې سپیس ده. ګوره نو سپیس، بیخي سپیس نه لري د پاراګرافو په منځ کې. زه وایم نه لږ غوندې سپیس ولري. ګوره د هر پاراګراف نه وروسته لږ غوندې سپیس ده. ګوره دغسې ډېرې لږ غوندې سپیس اوپن یي، بیخي زیات سپیس یي. ګوره یا دغسې دا نور هغه سره هم لږ غوندې سپیس پیدا کړي. ګوره خطونه هم، لاینونه هم.
دلته په مثال زه وایم دغسې چې څو پاراګراف په منځ کې. بل څه د افیکټ ده، خو افیکټ په دې باندې اثر نه کوي. افیکټ څه وخت تاثیر کوي؟ چې کله مونږ او تاسو دلته شپ ولرو. دا یو شپ راواخله دلته، دا شپ ده. اوس خو ګوره د شپ هغه خو راغی فارمټ راغی، زه نه فارمټ باندې کام نه ده. دلته راځو افیکټ. کوم افیکټ ده؟ ګوره دا ګوره افیکټونه د دې هغه وګوره بارډر و دا شیان ګوره څه کېږي؟ تغییرات شپ سره کار لري. دلته په شپ کې تغییرات راولي ډیزاین کې، یعنی تا خپله لیکنه دې هم کړی ده او دلته ډیزاین سي ورکوي ته خپله دغه ډاکومنټ ته شپ هم پکې د شپ تغییرات دلته کېږي. خو دا تغییراتونه موږ تاسو چېرته ویلو؟ فارمټ کې ویلې او د ټول تغییرات همالته زده ده. نو څنګه تغییرات پکې کولی شو. راځو ډیزاین ته. سیټ از ډیفالټ څه ده چې کله دا سیټ از ډیفالټ ورته وایي، یعنی دا کوم سټایل ستا جوړ کړی دا هماغه سټایل جوړ سو. چې کله ته د ډیفالټ سو، یعنی چې کله ته کمپیوټر خلاصوې ورډ پروګرام خلاصوې هم دا ډیزاین ته اتومات راځي. ته په کمپیوټر کې هم دا ډیزاین په دې باندې خو پوه شئ. بل دلته پیج بیکګراوند ده. د دې صفحې بیکګراوند کې مونږ او تاسو اوس کار کوو. صفحې بیکګراوند باید څه رقمي؟ تاسو به یو څه لیکنې لیدلې، دا ورقه ده که نه؟ ورقه دلته راغلی، یا د دې ورقې شاته لغوندې یا متن لیکلی او یا یو نیم وخت داسې چې لوګو یې پکې د دې شاته چې لوګو یې دغه ته متوجه سه. ګوره واټر مارک ده څنګه ده؟ ګوره دې باندې کلیک وکړه اتومات چېرته راغی؟ ګوره دا متن راغی، خیره متن راغی. دا څنګه موږ تاسو اضافه کوی شو؟ دا تیار جوړ شوي دي. ګوره دا تیار جوړ دي چې دا متن تیار لیکل شوی ده. خو دلته راځو ګوره مور واټر مارک فرام افیس کوی شي له افیس نه نور واټر مارک تر واخلې او دلته انزرټ کې اضافه کړي. خو زه وایم نه دا هم پکار نه ده، انټرنیټ نه لرو، کسټوم واټر مارک غواړم. ښه کسټوم کې چې ده اول نو واټر مارک، ایس واټر مارک نه لري. اوکې ورته وایي ایس واټر مارک نشته. دلته راځو کسټوم واټر مارک، پیج واټر مارک، هغه پکچر واټر مارک، سلیکټ پکچر را واخله، ورک افلاین هغه خو تاسو ده دا لوګو را واخله انزرټ یې کړه. اوکې چېرته سو؟ ګوره بیکګراوند کې راغی، بیکګراوند کې راغی. خو ډېر خیره ښکاري داسې تیز نه ښکاري. چې کله یو نیم وخت تاسو ضرورت شي چې دغه بیکګراوند دا کوم کلر چې ده دا لږ تیز وي، یعنې لږ غوندې ښکاره سي نور هم. دغه واش آوټ نه ده، دا تیز تکه دا داسې ایسته که بیا چې سو بیا تیز راغی. ګوره دا چې سو دا لوګو راغی بیکګراوند کې. زه وایم لوګو مې په کار نه ده، متن باید وي. خو دلته تیار جوړ شوي نو کاپي او دا شیان دي، دا مې په کار نه ده. زه وایم چې جامعه محمدیه ولیکم. څنګه یې لیکمه؟ ګوره ټیکس واټر مارک ورته وایه، دا خپله ټیکس ورته انتخاب کړه. ګوره دلته انګلیش ده ژبه، کوم ژبه؟ په تاسو مثال پښتو. ښه دلته چې ورته لیکي په ورته مثال ښه او د ژبه انګلیش ده که نه؟ زه وایم څنګه دا کار لیکي؟ جامعه محمدیه، صحیح ده؟ جامعه محمدیه. رنګ یې څه رقمي؟ سایز دا اندازه یې ده، سایز یې اټو هم دا صحیح ده. رنګ دغسې ګوره دغسې رنګ لري. نه زه وایم رنګ د سور رنګ ورته ورکړه، دا اوکې ورته وایه. جامعه محمدیه راغی په کوم رنګ؟ په سور رنګ باندې راغی. سور رنګ لږ غوندې ښکاري او که خپل د دې اصلي رنګ وي هغه داسې تیز نه ښکاري، خیره ښکاري. خو هماغه د دې خپل هغه اصلي رنګ چې ده هغه ډېر ښه رنګ ده. دا رنګ نه ده، ګوره دا ښه رنګ ده. ګوره دغسې ښکاري ځکه چې کله د دې په سر متن راځي هغه متن هم ښه ویل کېږي، ښکاري. خو کوی چې ته هغه ووایي. دلته راځو واټر مارک ته. که ته وایې چې نه دا لږ غوندې رنګ یې تیز وي، صحیح ده؟ رنګ یې خو هغه رنګ یې څه رقم وي؟ تیز رنګ ولري. دغه ایسته کتې ټیک مارک. دا اوس چې سو لږ غوندې تیز سو، نور هم ښه ښکاري. او بل دلته راځو واټر مارک، ریموو واټر مارک، ریموو سو له منځه لاړو. پوه شو په دې باندې؟ بل پیج کلر ده. پیج کلر څه کار کوي؟ دغه د خپله صفحې بیکګراوند ته رنګ ورکوي. چې کله ضرورت شي چې ته دغه صفحې بیکګراوند ته رنګ ورکړي دې نه کوی چې ګوره دا رنګونه دي. کوم رنګونه؟ دا رنګونه کوي استفاده کوي. یا مور کلر دي، دا هم خو مې ویلی د مور کلر دلته دې نه استفاده وکړه. کسټوم کلر د ته خپله کلر ورته جوړ کړه. زه وایم نه دا مې په کار نه ده، دا رقم کلر نه، فل افیکټ ورته راسه. افیکټ ته به چې ده 1 کلر یو رنګ ده، 2 کلر دوه رنګونه دي. ګوره دوه رنګه دلته ورته انتخاب کړه. رنګونه کوم رنګونه؟ دا رنګونه دوه رنګونه. خو دا رنګونه په صفحه کې باید څه رقمي؟ دا اوکې که ګوره دوه رنګه راغی. خو دا رنګونه په صفحه کې باید په څه رقمي؟ ګوره دلته تغییرات کې ګوره چې څه رقمي
دلته ګوره کارنر ته کنجونه دغه سره راځي دا سه ویو هغه 1 پیج ورته وای ګوره د ښکاری په دغه ترتیب باندې راغلی ډیزاین ترازو زه وایم هغه کلر ته زه وایم نه دا رنګونه مې نه دي کړی پرسیټ مې پکار ده کوم پرسیټ ګوره تیار جوړ شوي رنګونه دي خپل اتومات دا هر یو انتخاب کړه دا رنګونه دي دا چې دي دا تیار جوړ شوي رنګونه دي کوی چې استفاده وکړه مثلا دا رنګ ده دا اوس په سره رقم راسي دلته ګوره هورزونټلی ورټیکلی سره رقم دلته کوی چې ورته انتخاب کړه کارنر ده دغه سي سره رقم راغی دغه سي راغی یعنی خپل د پیج ته یو سټایل ورکړي یو خاص سټایل ده بل رازو افل افیکټ زوایم نه دا مې پکار نه دا ټیکسچر مې پکار ده دغه ګوره دلته دا ټیکسچرونه دي یو نیم ډیپلوم سرټیفیکټ دا شان تاسو وګورئ کنه دغه نه استفاده سوی بیک گراوند سره کمی دغه سي ګوره دغه شی ټیکسچر دا لوګو نه هغه کته دغه سي ګوره بیا ښکارین دغه سي یا دا نه دلته ټیکسچر شته دي چې کوم یو تا پکاري ته کوی څنګه استفاده وکړي دغه سره سي چې دا بیک گراوند ما سره سي زه وایم نه دا مې پکار نه ده پیټرن مې پکار ده دغه سي علامه ګوره دغه سي علامي خو دلته رنگونه دي رنگونه ورته چنجوي سي دا سور رنگ ولري دا بل په تور د مثال دغه سي رنگ ولري دا اوکې بیک گراوند شي سو هغه خو دلته ته رنگونه خو ورته سیټ کوي که دغه سي پیټرن دې پکاري کنه دواړه د سي رنگونه به استعمالي پکې سي بیک گراوند الته متن بیا پکې ښکاري سي ښه سي متن ښکارا نه سي دا بیا هغه نه کې د سه لوګوندې خیره رنگونه سه وکړي په لوګوندې هغه ښکاري متن بیا پکې ښکاري سي متن باید ښکارا سي پکې بل رازو بل چې دا پکچر ده زه وایم نه یو عکس دی ما خپل پزړه زه واړم سلته دا د کمپیوټر عکس ده دا بیک گراوند کې ولګوم چې دا عکس ولګوم بیک گراوند کې د صفحې په هغه کې بیک گراوند کې دغه عکس یا بل عکس ته عکسونه به کوم یو څه تا خوښیږي هغه عکس تر واخله به انسرټ کړه زه وایم دا 1 کلر او کا بیخي نه بیخي په کار نه ده اوکې ترس کلر چې وایم زه وایم نو کلر چې سو بیخي کلر نه لري بل څه د بل بارډر ده بارډر مونږ تاسو ویلې د مخ کې په پاراګراف کې مونږ ویلې بارډر ولته په ټیبل کې هم بارډر ویلې ده ګوره دلته اول څه ده بارډر ده کوم بارډر ده دا ټیکست ته بارډر ورکي ګوره متن ته کوم پاراګراف څخه انتخاب دغه ته بارډر ورکي متن زه وایم نه هغه خو ویلې د مخ کې دلته بارډر تر اعظم پیج بارډر ته ګوره سه پیج صفحه ته بارډر ورکی سره قوی دا شکلونه دی ګوره لکه باکس غوندي شډو سورې ولري ټریډیوي کاستومي کدا سره کوم ځای باکس غوندي دلته دا خط ورته انتخاب ک ګوره دغه سه دومره خط ولري دلته رنگ ورته انتخاب ک کوم دا رقم کلر ولري دا اوکې ورته وای چې سو ګوره خپل پیج صفحه ته بارډر ورک زه وایم دا مې په کار نه دا ګوره دلته د غیرت کوي چې څومره اندازه ده دا ورته انتخاب کړه اوکې ورته وای ګوره دغه سه غړ زه وایم دا مې په کار نه ده ګوره دلته نن د ارت دې جنه به اغرا واخله دا بارډر راواخله ګوره دغه سه بارډر راغی دا مې په کار نه ده دلته بیا ډېر زیات مختلف بارډرونه دي کوي استفاده وکړي دا ټول بارډرونه دي په تور مثال ته پاس لاړ سه یو بارډر دا راواخله چې کېږي یو سټایل ده نو هغه سي تا پزړه سکوم یو د خوخيږي کوي سي خپل پیج دلته پیج ته بارډر ورکي دلته چې سو دا بل بارډر او سکله یو نیم وخت ضرورت کیږي ګورئ هول ډاکومېنټ اپلای چیرته دا بارډر باید اپلای سي هول ډاکومېنټ په ټول ډاکومېنټ باندې دا اپلای کیږي یعنی په ټول ډاکومېنټ باندې راځي کایته ډاکومېنټ سل صفو ته همدغه اگر راځي همدغه بارډر راځي په تور مثال دا زه وایم نه this section په دغه سیکشن دا خو همدا یو سیکشن ده سیکشن باندې تاسو پیږئ کنه دلته بیا هم سیکشن به موږ تاسو لیاوټ کې وایو دلته بریک سیکشن ده سیکشن بریک بل صفحه کې دویم صفحه کې به زه نیکس وایم دا وګوره دلته بریک خدا اول موږ تاسو دا بارډر ورکړی و کنه ګوره دلته ډیزاین ته راځو دا بارډر زه وایم نه بارډر هغه نو بارډر کې بارډر نشته صحیح ده اوس زه وایم سیکشن هغه ورکه بارډر ورک کوم بارډر دلته بارډر ورته انتخاب کړئ په مثال دغه بارډر ده خو چیرته د سیکشن دغه سیکشن ته आवाज ورک ګوره کوم اوس دویم سیکشن انتخاب کوم سو دویم سیکشن ځکه اوله صفحه سي ده دا اول سیکشن ده دویم صفحه سي ده دویم سیکشن ده یعنی کوم سیکشن ته انتخاب کړئ هغه سیکشن ته ورک
بل راځو بل چې ده دلته اپشن کې this section first page only همدغه سیکشن ته ورکه خو یوازې اولې صفحې ته ورکه نور صفحې ته مه ورکوه کیدای شي دا سیکشن لس صفحې دی اول صفحې ته ورکړي نور ته نه ورکړي this section all except first page دغه سیکشن ته ورکه ټولو ته ورکه یوازې اولې صفحې ته مه ورکوه پوه خو شوي که نه دا بیا عملي کار وکړي اوس که داسې ټول کار وکړو ورباندې وخت ډېر زیات نیسي ریکارډ بیا ډېر هغه کېږي یوازې چا انګلیش دی نور خو ورباندې پوهېږي ګوره دلته یوازې هغه باندې پوه سي دې سیکشن ته ورکه بارډر خو فرست پیج انلی یوازې اولې صفحې ته ورکه نور ورته مه ورکوه او بل شی ده دې سیکشن all except first page ټولو ته یې ورکه په دغه سیکشن خو یوازې اولې صفحې ته مه ورکوه یا هول ډاکومنټ وایي ټول ډاکومنټ ته یې ورکه څه کېږي دلته ډاکومنټ ته راځي بل راځو بل شیډینګ ده شیډینګ مونږ تاسو مخکې ویلی وو شیډینګ د متن لپاره انتخاب کارول کېږي چې د متن بګراوند ته رنګ ورکوي کوم متن هغه متن چې انتخاب وي اوکې ورته وایي ګوره دلته ته مثال دغه متن زه انتخابومه دومره اندازه دا مې انتخاب کړه راځم پیج بارډر ته شیډینګ ته دلته یو رنګ ورکړه کوم رنګ دغه رنګ ورکړه اوکې ورته وایه چې څو دغه د متن کوم سلیکټ شوی متن چې ده هغې بګراوند ته رنګ ورکوي دا موږ تاسو چېرته ویلی وو دلته دا شیډینګ هم دلته ویلی وو دا شیډینګ چې دا ګوره دې باندې راسه دلته شیډینګ راځي دا شیډینګ هغه شیډینګ دواړه یوه خبره ده هېڅ فرق نه لري دلته دا چې وو ډیزاین ټب تر دې چې پورې دا خلاص و مشکل خو به نه وي